هغه خلک چې د قرآن په نامه باندې ګمراهان سي، ظاهرا دعوه د قرآن لري چې زه قرآن پاک عملي کوم خو ګمراهان سي، د هغو علامه دا ده د شرک صافي ډېرې لږ. دا زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث درته وایم. د شرک صافي چې لګي دغه خلک د قرآن په نامه ګمراهان سي. جزاکم الله. نن سبا څوک خلک مشرکان دي، بس تاسو ته معلومیږي تشریح لا ضرورت نشته. مسلمان ته چې په مشرک وایي، که جلاس ته یو چا مچ کوي مشرک، که مورث ولې وایي مشرک، که زیارت ته ولاړې وایي مشرک، که د دم تعویض وکړي وایي مشرک. دغه د شرک صافي چې درته لګي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم حذیفه ابن یمان ته مبارک ته فرمایي دغه خوارج دي. رب وایي چې زړونه یې د حق کار دي، هغه په قرآن کې په متشابهاتو پسې. دا دلیل د دې دی چې ګوره قرآن پاک ترجمه او تشریح به خپله نه کوي، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث موافق کوي، دا به د مبارکو د اصحابانو تشریح موافق کوي، دا به د امامانو مبارکان د استنباطات موافق کوي. کم سړی که په ظاهر د قرآن پسې سو، امام ساویز مرتاز په دې تفاسیر کې مشهور تفسیر ساوی دی، د امام مالک سره مذهب عالم، هغه مبارک ته وایي والاخذ بظواهر النصوص اصل من اصول الكفر. تفسیر ساوی کې وایي که څوک خالص په ظاهر د قرآن باندې ځان پسې کوي، وایي دا د کفر په یو اصل پسې ولاړ ځان کافر کوي. وابیانو باندې دا خبره بیخي غمیږي. ما یو مناظره کې یو وابي ته دا خبره د تفسیر ساوي وکړل، هغو باندې ډېره بده ولګېدله او علامه ساوي ته یې ډېر نسبتونه کول. ول دا څنګه خبره ده چې قرآن سړی کافر کوي؟ مال قرآن درته وایي چې یضل به کثیرا، هغه ښکاره خبره ده. قرآن راته وایي فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. رب راته وایي چې کوم خلک زړونه یې کاږه دي د فتنې د جوړېدلو دپاره د قرآن په ظاهر پسې ځغلي متشابهات راخلي، مسلمانانو کې فتنې جوړي. ځکه علما راته وایي چې زموږ ستاسو دپاره ښه معیار فقه پرته ده. فقهاو خدمت کړی دي، د مذهب امامانو خدمت کړی دي، هغو مبارکانو د قرآن او د حدیث خلاصه موږ ته راویستله. راته کښېښول، راته وایي چې ورور د قرآن د دغه آیت ترجمه دغه رقم د نور په دې خواته و اخواته نه ځغلې. که پر دا لاره باندې ولاړلې نو حق ته ورسېدلې، او که د خپل د ځان او د خپلو خواهشاتو پر لار ولاړلې ګمراه کېږي. دویمه علامه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په چی ښیي؟ نبی علیه السلام دویمه علامه صحابي ته د حذیفه ابن یمان ته د خوارجو دا ورښیي چې ویرمي بالشرک. هغه خلک چې د قرآن په نامه باندې ګمراهان سي، ظاهرا دعوه د قرآن لري چې زه قرآن پاک عملي کوم خو ګمراهان سي، د هغو علامه دا ده د شرک صافي ډېرې لږ. دا زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث درته وایم. د شرک صافي چې لګي دغه خلک د قرآن په نامه ګمراهان سي. جزاکم الله. نن سبا څوک خلک مشرکان دي، بس تاسو ته معلومیږي تشریح لا ضرورت نشته. مسلمان ته چې په مشرک وایي، که جلاس ته یو چا مچ کوي مشرک، که مورث ولې وایي مشرک، که زیارت ته ولاړې وایي مشرک، که د دم تعویض وکړي وایي مشرک. دغه د شرک صافي چې درته لګي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم حذیفه ابن یمان ته مبارک ته فرمایي دغه خوارج دي. دغه د عیسی نوم بولي خوارج. دا نومان بدلېږي زمانه کې، نن د عیسی نوم پر پروت. مقصد و خلاصه مې دا ده چې ګوره قرآن سبب د هدایت دی، د الله جل جلاله کتاب سبب د هدایت دی. د حضرت حذیفه ابن یمان ته نصیحت دی قاریانو ته، یا معشر القرى قد سبقتم سبقا بعیدا. ای قاریانو، حذیفه ابن یمان ته مبارک خو پیژني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. حذیفه ابن یمان صاحب هغه صحابي دی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم. د الله حبیب علیه السلام پټې خبرې ټولې دته کړي، د قیامت علامې چې ګوره یې حذیفه ابن یمان صاحب درته ذکر کړي. او مولا قاری صاحب لیکلي دي که بل چا پر ځان باندې صاحب السر نوم شیخ وي لیونی کېږي، دا د کرامت دا به بل څوک ځان ته نه وایي زه صاحب السر یم. وایي دا یوازې د خصوصیت دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ټول اسرار ورته وښوول. هغه قاریانو ته نصیحت کوي، یا معشر القرى، ای قاریانو قد سبقتم سبقا بعیدا. ای قاریانو د خدای جل جلاله د قرب په درجو کې تاسو ډېر لوړې درجې لرئ. تاسو الله ته قریب خلک یاست، تاسو د خدای تعالی د قرآن سره تعلق دی، د الله تعالی د کتاب ویونکي یاست، د الله جل جلاله د کتاب حافظان یاست، حفاظت مو کړی دی. خو یاد ولره لوړه درجه خو لرې، خو ان اتخذتم یمینا او شمالا، که د حق د لارې سفر بلې خوا روان شولې، که رسته اړخ ته ولاړې که چپه اړخ ته ولاړې،
نو لقد ضللتم ضلالا بعیدا په دا وخت کې بیا دوسنی ګمراهان یاست چې بیا په ګمراهۍ کې دغونه وړ درجو ته رسېږي د حق لار به نه پرېږدي د قرآن پاک په ویلو باندې ستا لوړه مرتبه ده خو د حق د لارې څخه به نه جلا کېږي الله جل وهو دې موږ تاسو د حق د لارې نه جلا کړي